چې څوک د الله د خوف او د الله د ویرې نه وژاړي او سترګو نه یې اوښکې راسي، دا سترګې یې په اوښکو باندې لندې سي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د دې کس جهنم ته تلل داسې ناممکنه ده لکه یو کس چې د غوا یا د بزې نه شیدې راولوشي بیا بیرته دا شیدې په دې رګو کې داخلوي. نو دا شیدې بیرته د دې حیوان رګو ته داخلول دا څومره ناممکنه ده، نو د دې کس جهنم ته تلل دا هم داسې ناممکنه ده. د الله د خوف او د الله د ویرې نه ژړل یو وشکه تویول دا و الله ته دومره زیاته محبوبه ده. حدیث شریف کې راځي وایي چې کوم څوک په دنیا کې د الله د خوف د الله د ویرې نه وژاړي وایي دغه کس به په ورځ د آخرت د الله د عرش تر سایې لاندې وي. یعنې که چیرې موږ تاسې کوشش وکړو چې د الله په حضور کې یوازې تنها وژاړو پر دې خپلو ګناهونو باندې، پر دې خپلو اعمالو باندې، د آخرت د اور د ویرې نه، د قبر د عذاب د ویرې نه موږ تاسې وژاړو، که څه هم ژړا نه راځي خو لیکن دغه شکل او صورت داسې جوړ کو، د ژړا غوندې جوړ کو، دا عمل هم الله ته محبوب دی.